منصف شینواری دی څوک؟ ځکه چې ما پاکستان په دې فیسبوک دومره ډزولې ده چې امریکا ولاګه په توغندیانو دومره ډزولې. بالکل دا خو ده. که له هېواده د بهر تللو چانس برابر شي هېواد پرېښودو ته چمتو وي؟ نو نوبت زما راغی، ما ته وایي ته چی شی؟ معنا دا چې بیټسمین یې که بالر یې؟ نو ما ورته وویل چې زه راشد خان یم او لیګ بریکر یم. مطلب هغه ستا د راشد خان هغه خوب له مغزې شروع شوی. نو زه چې دا بال خو یې راکړه که نه سم یو منو، ځکه کورنۍ څو وارې په ما باندې دا تاکید هم وکړه چې یو شي کې ګټه نه وي نو ولې ځان ته غم جوړوې؟ یعنې خپله دې ژړلي خو خلکو ته دې خندا ورکړي، خوښي دې ورکړي. ډېر همداسې چې بال ما خوښ که که نه دا پیچ راته تورخم جلبات لویه لاره ښکاره کړه، دومره اوږد و. ځکه د ټینس او د هارډ بال پیچ ډېر اوږد دي. منصف دغه مقام ته رسېږي هغه لومړی پوړۍ او زینه کومه یو هغه حقایق به چې موږ نه ونه ویل شو موږ به د خوله ښکاره ښکاو، وجدان به م نه منله که نه. نو ځینې لوبغاړي هم داسې و چې په ما یې ریسې کړې وې. عمر څومره دی؟ عمر خو نور ختم دی نو. یعنې زما ټول خپل خپلوان ما سره مخالف، ټول خپل خپلوان. دا اوس هم زما خپل خپلوان زما خپې وای. او سوشل میډیا نه پیسې ګټي؟ زه ورته ما سره عکس ما اخلي، ما زه نه شاهرخ خان یم، نه نسټین یم، نه ډلسټن یم، نه سکرات یم. دا ګپ نه ورته وایم که نه. ما ته مینهوال یم، ما له چې شي مینهوال وسره. سلامونه او ستړي مشئ درنو لیدونکو، جوړ بخیر. د ناویلو کیسو پادکاسټ دی او په نن پادکاسټ کې راسره منصف شینواری صاحب مېلمه دی، څوک چې په حقیقت ویلو او راز ښکاره کولو کې ځانګړی شهرت لري او په دغه برخه کې ډېر زیات ښه موقف او ښه مقام ترلاسه کړی دی. شینواری صاحب محترم ستړي مشئ، جوړ بخیر. ډېره زه تمنا فهیم صاحب چې موږ ته وخت راکړه، الله مو عزت. خوشحاله اوسئ. شینواری صاحب محترم، ژوند څنګه دی؟ چارې څنګه دي؟ بس بیخي د الله فضل او کرم دی او بس ښه نارمل روان دی. ژوند کې خو به خسته شوی نه؟ نه، د الله رحم دی. ښه خوشحاله یې؟ بیخي په مزو کې یم. ښه راوشو ستاسې د ژوند ناویلو کیسو ته، او لومړی خو به دا راته ووایي چې منصف شینواری دی څوک؟ خلک یې په کوم نوم پېژني او اصلا د شخصیت او کردار څه دی؟ منصف شینواری خو په حق ویلو باندې خلک پېژني. تل د پردې تر شا خبرو څخه پرده پورته کړې ده او وړ ځوانانو او با استعداده ځوانانو ته حق غوښتی دی. کوم ویډیو کوم حرکت او کوم عمل چې منصف ته دغومره شهرت ورکړ؟ دا خو اصلا د کرکټ سره مینه وه، نو خامخا چې ستا یو فیلډ سره مینه یې باید ته پکې رسېدی هم شي، ځکه چې هغه مینه تا دې دغه ته مجبوری ته پکې یو سټیج ته ورسېږي، ځکه خواري به کوې ورته، زحمت به کوې، په ځان باندې به خواري وباسي، بیا به د سټیج ته رسېږي. کوم څه چې دې دومره مشهور کړي؟ کومه ویډیو وه؟ کوم موضوع وه؟ فکر کوم د عبدالله مزاري په شپږیزو باندې یوه کمنټري وه، نو هغه ماسې ګپ شپ نه وکړم هلته راځه، نو هغه کمنټري ما چې وکړه هغه بیا په میلیونونو کسانو ولیده چې هغه بیا ډېره مخته لاړه. نو بس ما ته نوره مې انرژي راکړه چې زه په همدغه فیلډ کې پاتې شم او طنزیه برخه کې لاړ شم او هم حقایق بیان کما د افغان کرکټ د خیر لپاره او د پرمختګ لپاره. دغه موضوع دغه ویډیو چې کله تا وکړه ته دومره وچی د دومره وایرل شي، کله چې ته بیا وایرل شوي فکر سو هغه وخت کې سوچ سو؟ داسې تمه نه وه زما، ځکه ما د ګپ شپ نه او ساتیرۍ نه دا ویډیو اچولې وه، ځکه هغه بس یو دم بس پاریو شو. او د دغه برخې په شروع کې کله چې تا شروع کوله له څومره ستونزو سره مخ شوی، څومره مخالفتونو سره مخ شوی، مخالفت چا کړی او ستونزو سره چا مخ کړی وي؟ دغه برخه کې چې ما شروع وکړه یعنې زما ټول خپل خپلوان ما سره مخالف، ټول خپل خپلوان. دا اوس هم زما خپل خپلوان زما خپې وای او چا خبره زه به انشاءالله په وخت سره ورته ثابتوم. ولې مخالفت کو؟ د مخالفت لامل څه و؟ لامل دا و چې لکه دوی خو ښکاره نه شي ویلی، خو له همدې نه معلومېده چې د یو چا پرمختګ دوی نه غواړي او د یو چا پرمختګ باندې دوی سوځي، نو لامل هم دا و. او تر ټولو غټه قرباني چې د دغه برخې لپاره دې ورکړې ده، د کرکټ لپاره، د کرکټ د کمنټرۍ لپاره او بیا په خاص ډول د کمنټرۍ او حقیقت ویلو لپاره څه ده؟ تر ټولو غټه قرباني فکر کوم یعنی باید ما په خپل فیلډ یا په خپل زه د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی، نو ما باید لکه په خپل فیلډ باندې ډېر کار کړی، لکه باید ما ډېر زده کړې کړی وای، د هغې نه ما ډېر وخت کرکټ ته ورکړی. دا تر ټولو غټه قرباني. لرې پاتې شول؟ لرې پاتې نه وم، خو باید ما په خپل فیلډ کې دومره څه کړی وای چې زه د هغه فیلډ ایکسپرټ او ماهر وای، خو نو هغې نه ما کرکټ ته ډېر وخت ورکړ او ډېر توجه مې ورته وکړه. دا ما ته غټه قرباني ښکاري.
یعنی خپل فیلډ د کرکټ لپاره لږ څه شاته کړی لږ څه شاته کرکټ ته ډیر وخت ورکړ بالکل او اوس هم ته په کرکټ کې مصروف یې په کمنټري کې مصروف یې نو ضرور ده چې اقتصاد او برخه وپاتې هغه اقتصاد پونځینه فارغ یم هغه پاتې د برخه خو وخت نه وخت خپل درسونه تعقیبوم او مطالعه کوم داسې نه پرېږدم داسې را نه خلاصېږي په اسانۍ او یو جالبه پوښتنه کله چې یو څوک مشهوري یا پیسې ولري یا قدرت ولري دغه ملګري دوستان ډېر زیات وي بالکل خو تا باندې داسې وخت راغلی چې د شهرت سره سره دي تنها پاتې شوي ملګرو یوازې پرېښي خلکو د نه لاره جدا کړي او بالکل شته داسې که د دنیا داسې ده چې دکې ښه خلک هم شته بد هم شته خو په ټوله کې د انسان څهره یعنی انسان مطالعه کول ډېر سخت دي د هغه اصلي څهره پېژندل ډېره سخته ده ځکه یو انسان یو رقم یو ډول بل رقم بل ډول ځینې منافقین پکې ځینې پکې دوه مخي نو پېژندل ډېر زیات سخت دي نو د هر چا په ژوند کې داسې څوک راغلي او شینواری صاحب دا چې مخکې مو یادونه مو کړه چې منصف خلک په حقیقت ویلو پیژني تر ټولو ستر ګواښ چې په دغه برخه کې ورسره مخ شوی او ستونزې درته جوړې شوي دي د چا له طرفه جوړې شوي دي کومې ستونزې وي او څومره ته دردولی ستونزې خو ډېرې جوړې شوي دي ځکه چې ته کله حق وینا کې ضرور به په دې لار کې ته ستونزې او مشکلات ګوري نو تقریبا داسې وی چې په همدغه لاره کې زه 5 وارې اوزې ته وغوښتل شوی یم ریاست ته وغوښتل شوی یم چې مه کوه نو بس د چا خبره نو هغه حقایق به چې موږ نه ونه ویل شو موږ به د خوله ښکاره ښکاو وجدان به نه منله که نه نو ځینې لوبغاړي هم داسې و چې په مه ریسې کړې وې ځینې کرکټ بورډ کې ځینې سوچارواکي نو بیا موږ چا خبره میډیا ته راوړې نه ده خو تا دا خبره وکړه مجبور ده کړم نو ځکه مې درته ویل او کله چې دغه ذهن ته وړل کېدلې ځکه دلته چې کله هم څوک ځي هغه د خپل عمل عکس العمل ګوري بالکل د فزیک قانون هم دا دی که نه چې هر عمل خپل عکس العمل بالکل کورنۍ دې هم کله مخنیوی کړی دی او بالکل ځکه کورنۍ څو وارې په ما باندې دا تاکید هم وکړه چې یو شي کې ګټه نه وي نو ولې ځان ته غم جوړې ولې موږ ته مشکلات جوړې نو څو وارې هم داسې شوي نو لکه د پخوا په تیر زه اوس عمره تیز نه ځم نارمل ځم او ځکه چې ما ته مشکلات پکې جوړېږي څه ضرور بالکل او منصف تر اوسه داسې څه له ځان سره لري چې د ویرې له وجې یا د کومې ستونزې له وجې نه یې ویلي او د ځان سره یې ساتلي خو ما د خپرونې نه مخکې ویل که نه خو نن یې باید ووایي نه هغه څنګه ځکه منصف خو موږ په حقیقت پیژنو مینوال د کرکټ لیدونکي په حقیقت پیژني نو اوس ډېر څه داسې شته چې تا نه دي ویلي او نن به یې په ناویلو کې څوک راته وایي هماغه و که نه چې اوزه کې ویل چې دغه یې زه ورته وایي ملزه حقایق وایم او ته د جهاد کې حقایق وکړې کرکټ په اسلام کې حرام دی په کرکټ په اسلام ما ورته چې بند کړي چې په اسلام کې حرام دی خو بند کړي که بل بیت څه ونه ویل نه مشران نه مني او اوس چې مخکې ځي مخکې د خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې لږ سلو شوی یم او په هغه ډول تیز نه ځم نو خلکو د منصف نه هماغسې تمې لري خلکو ته ځواب څه دی خلکو ته مې ځواب دا دی چې دا تمې نورې ما نه مه لرئ ځکه چې مشکلات جوړېږي وړاندې مو هم درته ویله چې ته نه غواړم چې کورنۍ په ستونزو مشکلاتو کې واچوم او د هغوی د ستونزو سره مخ شي که نه نو سیده زه به مشکلات وګورم خو زه خپلې کورنۍ ته مشکلات نه ورکوم د منصف په ژوند کې داسې وخت راغلی چې په خپله یې ژړلي دي خو سبا یې بېرته خپل لیدونکو ته خندا او خوښي ورکړي یاره داسې ورځې به راغلي قرآن ایري دي او دا ژړا او درد به د څه له وجو دا به خامخا څو ستونزو مشکلات له امله به و ستونزې نه ویل کېږي رانه ایري دي خو داسې کار شوی دی یعنې خپله دې ژړلي خو خلکو ته دې خندا ورکړي خوښي دې ورکړي ډېر همداسې خو زه خلکو ته زه لکه چې ښه مله نصرالدین ښکارم چې دا ولا ښه ټوکمار دی نور خبر نه چې زه څومره مشکلات او ستونزې د غرونو په شان مشکلات او ستونزې لرم بالکل هر انسان د ستونزو مشکلاتو سره لاس و ګریوان دی او خاص کر به په افغانستان کې کله دې د دې له وجې حقایق پټ کړي دي چې منصف د خپل شهرت له لاسه ورنکړي خپل مقام او د خلکو په زړونو کې د ځای له لاسه ورنکړي ووله داسې بعضې مشکلات راځي ځکه چې هغه ځنې بیا یو قوم د بل قوم سره ښکر په ښکر کېږي دې له امله څه مشکلات او بې اتفاقي راځي نو دې د وجې ما د څه پټ کړي د خیر دپاره د خپل شهرت دپاره نه د خیر دپاره ځکه یو څه حقایق چې هغه باید ویل شوی خو د بې اتفاقۍ لپاره
د یو ولد بل ولد سره البته ټکر راته کنه نو ما د حقایق او د شان پټ ک چپ پاتې شو دي خو ځینې ځینو کې دغه حقایق ویل را برسر کول به کار دي څو د خلکو دماغ خلاص شي په دغه موضوع باندې مګر ته وی چې ځینې حقایق ما پټ کړی دي وزنی د حقایق شته چې هغه بس هاي کې باید ډکه ونه وال شي څومره ډکه به کې وال کیږي به بوې کوي نو هغه باید یو سیټ تکي خو حقیقت خو ټوله معنا یو ډېر څه غوړه شي دی خو بعض شیانو کې باید سړی کنټرول وسی او منصف دغه الفاظ د کوم کوي کوم چې ډېر خندونکي د خلکو لپاره ځکه ستاسو پوسټونه چې کله موږ په سوشل میډیا کې په خاص ډول په فیسبوک کې ګورو نو ډېر جالب الفاظ لیکي تاسو دغه الفاظ د کوم کېږي لیکلي دي زدکې کنه بس فطرتن داسې جوړي دا فطرتن الله پاک کار چاته په یو برخه کې ورتیا ورکړي ځنې خلک لیکوالي ځنې خویان دي ځنې خل نجاري ځنې خ دکانداري کنه یعنی هر برخه کې الله پاک کده شي الله پاک ما ته په دغه برخه کې دغه ورتیا راکړي او منصف چې تر اوسه لستون سره مخ شوی دی د چالو خامخ شوی دی که نوم نشي اخیستلی داسې مشخص کس کوخه کنه زور دی رسیږي او نوم ویل شي نو بیخي بخي چې ستونزې درته چا ډېرې جوړې کړي دي په شخصي توګه داسې شخصي عقدې له وجې چې منصف د پرمختګ ونکړي یا منصف زما راز ښکاره کوي او زه د دغه سړی مخې ونیسم او دته یو درد ورکړم چې دغه شي نه لاس په سر شي یاره داسې خاص خو به څوک نه وي داسې خاص څوک ما نه لیدلي چې تا د ستونزې جوړ بس چې اختارونه خلکو راکړي دي خو ستونزې ماته نه جوړې کړي ستونزه نشته بیخي نه په مجموعي ډول خو ستونزې ډېرې جوړې شوي دي ستونزې خو شته دی لکه داسې ستونزې نه دي جوړې شوي چې ماته پرې زیان رسېدلی که نه یو کرکټ بورډ که نه بس بعضې وخت میسیج وکړي دغه حوزو چې د خلکو نه موږ تانګ یو ځکه په ټول افغانستان کې څوک نشته چې دا زموږ ستونزې او دا زموږ غلطیانې را برسېره کړي میډیا ته دغه دوه درې کسه دا تاسو در کنټرول کوي ځینې نور ملګري هم تاسو په دغه برخه کې شته دی بالکل ګورو دا وو سره تاسو رابطې څنګه دي هم فکر یې سره کنه بس دار چې خپل فکر د خپل لار روان دي یو هم فکر یو بل ناغویم د افغان کرکټ باندې خپه کېږي او د افغان د کرکټ د خیر لپاره کار کوي نو زما په همدې خوښېږي او بعضې وخت سره یو ځای هم یو ښه او په خپلو ویډیوګانو کې دي چې بدې دي راځي ستا خو خپلې ویډیوګانې ټولې خوښي ځکه تا ته شهرت درکړې ستا د ژوند ځینې مشکلات دي حل کړي ځینې درته جوړ کړي دي کومه ویډیو د بدې راځي چې هغې درته ډېر مشکلات جوړ کړي او ډېرو ستونزو سره مخ کړي مشکلات خو نه را جوړ کړي خو زما خپله یوه دانه ډېره بده راځي چې هغه اسحاق رحیمي او څلوریزه والې وه هغې باندې لکه ما ډېره تبصره کړې ما پکې ډېر حد کراس کړی او دومره حد باید کراس نه کړي سړی لکه ډېره ستاینه ما کړې وه ځکه په یوه څلوریزه داسې دومره ستاینه ما پکې کړې وه ته به لکه د سچن ټنډولکر د سلسلې ریکارډ چې مات کړي بالکل هغه ویډیو په سوشل میډیا کې لاره بار کېږي بس ماته کله راولي کله زه بیا لاندې ورته ولیکم چې دا دښمن تبلیغات دي باور باندې مه کوئ دا په اي آی جوړه شوې ده یعنی هغه د ځینو فلمي اکټرانو غوندې ورته وایي چې بس کومه شمېره چې تاسې ډایله کړې ده اوس مهال مصروفه ده په خپلې ورته او ورسره څنګ کې داسې کومه پیښه کوم موضوع شته ستا په ژوند کې چې په خپله پې پښیمانه او کاش دغه کار مې نه وی کړی کاش دغه موضوع مې نه وی را برسېره کړی خپل ځان درته خجالت ښکاري بي هو یو دوه لوبغاړي فکر کوم چې دغه لکه په سوشل میډیا کې ما دغه ډېر ملاتړ وکړ ډېر سپورټ هم ورکړ خو هغه دومره لیول کې نه و دومره غټ پلیران نه و دومره دغه نه و که نه چې هغه سوشل میډیا کې موږ هوا ورکړه او نومونه یادولی شي نومونه نه شم یادولی خو هوا ته وخاته ان نیشنل ټیمونه یې وکړو لکه دې لیول کرکټران نو کرکټ دومره اسانه نه دی دا کلونه خواري غواړي میچورټي غواړي په یو دوه اننګزونو باندې نه معلومېږي ګوره د نور نړۍ لوبغاړي چې ته وګورې د هېواد 50-60 فرست کلاس یا 100 فرست کلاس لوبې کړي زموږ لوبغاړو ته راشه ان نیشنل ټیم والا 30 نه دي کړي نو بیا 30 خو پرې ځینې لوبغاړي ورته زه ښیم چې دوی 15 فرست کلاس هم نه کړي بیا په ملي ټیم کې لر بر کېږي لوبغاړی چې میچور نشي پوخ نشي سترګې خلاصې نشي په خپل تخنیک او تکتیک باندې پوره کار ونه کړي غټ لیول ته چې لاړ شي هلته بیا پنچري بیا سکور نشي کولی ځکه سوینګ سره بلد نه یا ان سوینګ سره نه بلد نو کرکټ داسې اسانه لوبه نه ده باید داسې په اسانۍ سره یو لوبغاړی پورته لیول ته لاړ نشي چې هلته لاړ شي هغه بیا راغورځي څومره زر نشنل ټیم ته رسېږي هومره به زر په ځمکه راغورځي بالکل
یعنی لنډې لارې چې دا ټولې خطري د لا خطري او کله چې ته په اوږدو لارو سفر وکړې ستونزې مشکلات ووینې نو بیا بره ته ډېر ښه او لوبېږي. کله چې د دې سټیج کې به ته کامیابۍ ته ورسېږې بیا هغه ډېر خوند کوي ځکه تا تکلیفونه او دردونه لیدلي نو هغه کامیابي به ډېر خوند لري او تا چې هغه دردونه تکلیفونه نه لري او کامیابۍ ته ورسېږې بیا خو ته خانې خو د خو اسانه لار او روډ زه راغلی. او شینواره صاحب محترم داسې یو لوبغاړی راته ښودلی شي چې ستا د ویډیو په اساس باندې ستا د ویډیو په وجه باندې هغه کرکټ ته راښکاره شوي او په کرکټ کې ډېر لوړ ځای ته رسېدلي بېرته راغلی له تا یې مننه کړي او ځانګړې ناستې در سره کړي. بالکل داسې ډېر لوبغاړي اول میسج یې ماته کړی چې نېشنل ټیم یې کړی یا لیف ټیم کړی اول میسج یې ماته کړی چې کور دې ودان په سخت وخت کې راسره وای نو په ښه وخت کې زه تاسو نه هېروم. داسې لوبغاړي نومونه یې اخیستی نه دي په کار یعنې ډېر دي بالکل مونږ هم همدغه وایو چې خدای دغسې ځوانان ډېر کړي چې یو چا ته خیر ورسېږي. خیر زموږ مطلب هم همدا دی. او شینواره صاحب محترم که چېرته دا ستا وروستۍ خپرونه وي یا وروستی پاډکاسټ دې وي د مثال په ډول به ووایو فکر وکړه دا ستا وروستی پاډکاسټ دی څه ویل لري چاته ټول خپلو لیدونکو ته کوم حقیقت در سره پاتې دی په زړه کې چې ارمان دی چېرې دغه مې ویلی وي او له هغې وروسته کوم زه له سوشل میډیا تللی یا دغې نړۍ تللی نو فرق یې نه کوم. زه بس په خاص کر افغانانو ته دا وایم چې با اتفاقه اوسئ وطن ته خدمت وکړئ. اوس ځینې خلک وایي که نه چې زما دا ارمان دی چې زه به حج وکړم یا د عمره وکړم اوس ما ارمان بیا دا دی چې زه د افغانستان په خپلو پښو باندې یا د نورو هیوادونو سره سیال وګورم. کله چې زما هیواد د نورو هیوادونو سره سیال وسي هغه بیا یعنی تقریبا هر سړی به بیا حج کولی شي هر سړی به عمره کولی شي د هر سړي ارمان پوره کېږي. نو زما په زړه کې غټ ارمان دا دی چې زما هیواد په خپلو خپو ودرېږي او د نورې نړۍ هیوادونو سره سیال وسي. په ټوله معنا دغه ارمان دی کې یوازې د کرکټ او ځینې نورو برخو کې په ټولو برخو کې باید موږ سیال وسو. او منصف شینواری په خپل هم کرکټ کې ځکه کرکټ کې ستا دغه معلومات چې ما اوس وکتل نور خو هسې لیدونکو ته پته ده چې منصف نو درنو لیدونکو تاسو به زموږ له ډېر ښه پېژنئ. ما مخکې یادونه وکړه په لومړي سر کې چې تاسو به په اړه ډېر پوهېږئ خو نن به هغه کیسې کوو چې ناویلي دي او واقعیت سره ډېر څه وویل چې موږ تر اوسه نه خبر. خپله دې څومره کرکټ کړی ولې خپله کرکټر نه یې جوړ شوی؟ یوه خاطره هم دا ما ډېر ځایونو کې هم کړې وه او راشد خان ته مې هم ویلې وه هغه ما ستا پوښتنه وکړه چې ته کرکټ کوې که نه کوې نو ما ورته ویل ما 2019 کې مال کرکټ شروع کړه په هغه وخت کې چې کله ته نوی رالې نېشنل ټیم ته او په تلویزیون کې هم ستا نوم و په IPL کې هم ستا نوم و په لارو کوڅو کې هم ستا نوم و هر سړي فاست بال پرېښود سپینر ته شروع وکړه ځکه خو موږ فاست بالران هم لرو ټول د راشد برکت دی چې موږ فاست بالر نه لرو ځکه خو آیډیا یې هماغه شو که نه چې زه هم باید یو راشد خان جوړ شم. نو ما هم غوښتل چې زه باید یو راشد خان جوړ شم ځکه راشد خان هم 2 لاسونه لري زه هم 2 لاسونه لرم هغه هم 2 غوږونه لري زه هم 2 غوږونه لرم نو زه هم باید راشد خان جوړ شم. نو زموږ کور ته مخامخ زرمروال اکاډمي وه 14 لاک 2019 کالو نو چې لاړم له دې مخکې ما هډبال لوبه خو پرېږده ما هغه بال هم لاس کې نه راخیستی ټینس بال ما کاو نو ټینس بال خو ټول 15-20 ګرامه ډېر سپکي خو یو 2 ورځې لاسونه ماسونه باندې تاو راتاو کړه په اکاډمي کې ورزش هغه فټنس یې که نه په 3 ورځې 15 کسیزه لوبډله جوړوله 20 کسان یو خوا ولاړو 20 بل خوا ولاړو دینه 15 کسیزه لوبډله د اکاډمي غوره لوبډله جوړېده. نو نوبت زما راغی ما ته وایي ته څه شی معنا دا چې بیټسمین یې که بالر یې نو ما ورته ویل چې زه راشد خان یم او لیګ بریکر یم او سپینر مطلب هغه ستا د راشد خان هغه خوب له مغزې شروع شوی نو زه چې دا بال خو یې راکړه که نه سم یو مانو چې دا ما خو 2 لاس تاو کړ دا لاس مې ګوګل دا ګوګل تاوې لاس کنه بالکل ټارګټ ایریا ډیره سخت ایستل کیږي نه چې تا کړه تمرین نه کړی دا خواري نه کړی په 3 غوتو کې بال تاول او دا شکول ټارګټ ایستل دا ډیر سخت دي اوس پاس بال کې بال راواخلې و به ولې کنه یو ځای به ولې خو 3 غوتو کې ګوګلی کول دا لک سخت چې تمرین تانی چې بال ما خوشی کنه دا پیچ راته تورخم جلباد لوی لار ښکار دومره وګدو ځکه د ټینس او د هډبال پیچ ډیر وګدي چې بال خوش باز جال په سر وغورځید هغه اکاډمي جال چې دسې خوش پاس لاړ یعنی چې لاړ پسې کوچ راته ټین کیو زه خوشاله شوم چې دا ټین کې ودا معنا لري چې لکه سلیکټ شي بس چې سبا رااله ما سکواډ کې نه یم هغه وخت کې رښتیا دا بال چلته ول دا ډېر جالب چا دا بال په لوټي شته چا په تیګو شته کنه را غورځیدنه بال نن کم اپاس جال په سر باندې وغورځي نو سبا چې رالم سکواډ کې نه یم مال تر ته چې ټین کې خدا معنا لري چې ډېر زیاته معنا نه خوشاله شو خندل هم کنه خوشاله وکنه لکه جرالی
نو هغه سکواډ کې نو ما غرس نه چې ما صادر ته ټاک ورک نن به زر اکیډمي ته ورنغلم به درې په شان دي کتلی او کوچ ما وسه مو پیژنم مال استاد ما کیریئر تبا کړی زما تاسو مال زه ګورم ابل رسم ولید هغه به زه کوم ویډیو نه کړی نه ما دا کړی کوچ روزي خان نه مې نو ما ول تاسو ما کیریئر تبا کړی زما مال تاسو راغو یو ثانک یو سره ستاسو مطلب هر څه ثانک یو سره زما د کرکټ کیریئر ټول شو صادر ته ټاک ورک تر نن پورې راوته نه مې مرحله دا ساته د ټاک ور کول اصطلاح د ځان سره دی وړو صادر مزان سره ور څپلو کې مبالغ والله واقعیت سره صادر مو څپلا کې مې او وصلت مې بل چانه شرط راوای زر بدل شنو رسف تاسو ژوند چې څومره مطالعه کوو څومره سپړونو ډېر جالب او ډېر تاریخ هم دی دواړه پکې شته دي ځکه چې کرکټ دې مرته پرې خده په کرکټ دومره پوهه دومره معلومات چې ډېر کلاړین تا نېشنل ټیم ته راښکاره کړل نړۍ ته دې راښکاره کړل خو په خپله د یو ثانک یو سره ستا کرکټ پای ته رسېدلی دی والله چې دا خو بس ژوند دی لوړ او ژورې لري اوس د ارمان شته چې کرکټر جوړ شي یاره اوس مې ارمان نشته ځکه چې ما کې هغه ټالنټ نشته دی عمر څومره دی عمر خو نور ختم دی نو نه ځوان یم اوس دا اوس تر ټیم د نېشنل ټیم کې ځینې لوبغاړي چې دی نه مرته ښه کرکټ ونه که څو دوه درې لوبغاړي دي مخ مت ورکه او په خره مس ورکه یعنی اوس هم په ځان باوري چې دغه نه ښه هغوی نه ښه یم شپږیزې ولاړ ته په لغت ووم ولا ما چې تېره ټاینس کې کم شپږیزې والي هغه اوس په اسمان کې نه ختي اسمان کې نه ختي تر اوسه بال نه راغلی درنو لیدونکو نه پوهېږم شپږیزې تللي ته باید پوه شې که نه ته باید زما کرکټ کیریئر مطالعه کړي که نه ته څنګه نه پوهېږې و ظالمه کرکټ کله کوې چې بیا مونږ میچ ته درشو میچ د کله کوم مهم میچ چې ستا چې ته پکې ډېر ځلېږي پوهېږي چې نن زه پوم کېږم بس د شپې نه ته به ځان باور لري چې مونږ هم درشو ما خو داسې لوبه چې د هغه لیدو دپاره ټیکټ ډېر دغه یې که نه قیمت یې ګران او کوم ګراوند کې هغه ته بیا دوه یا درې کسان ناست دي هغه هم بیا داسې کسان چې ښه لیدونکو منصف نو واقعیت سره ډېر جانانه انسان دی څومره چې ورسره غږېږو هغومره ډېر خوند کوي او هغومره ډېر باید وغږېږو ځکه چې زموږ هم زړه نه غواړي چې دا سړی رخصت کړو خو شینواری صاحب یو څو لنډې پوښتنې دي ستا د شخصي ژوند په اړه دي دا به هم راته ځواب یې په خیر سره صحیح ده انشاءالله او دې کې هم داسې کیسې دي چې تر اوسه دې نه دي ویلي ممکن دا کومې کیسې چې ما وکړې دا ما نه ویلي نه دی ویلي که نه بیخي نه وي دي یو لکه زړه وه د اکاډمي والا ښه مخکې دې کوم ځای کې ویلې وه او د درې دانې کې مکبر راشد خان ته هم کړې وه ښه راشد خان به څومره خندلي یاره هغه هم ډېر وخندل راشد خان که په فیصدۍ یاد کړو دغه پوښتنه مې ذهن ته راغله څو فیصده در باندې ګران دی راشد خان 9% دا 1% ولې هغه 1% ټول ته معلومه بیا هم بس ټول پوهېږي که نه ښه هغه 1% چې راوړی نه دی ګران دی وروستیو کې ټول پوهېږي ښه صحیح ده اشاره دې ورته اوس وکړه اوسه پورې ممکن نه وی پوه شوی که نه هغه موضوع څه بل طرف ته تللې ده که نه ښه واده دې کړی واده مې نه دی کړی خو راتلونکي پلان لرم کوژده دې کړي نه هغه هم نه ده کړې نو دا خو ته د داسې وخت کرکټر یې چې د ډېرو کلونو کیسې دې وکړې او تر اوسه نه کوژده شته نه واده شته زما عمر ستا په نظر څو دی زما په نظر داسې 40-45 شاوخوا به یې 30 کلن یم 30 کلن نو دا کرکټونه تا به کوم وخت کې وکړل دا خو ډېر عمر مې ډېر کم نو خامخا نو بیا خو بال هسې مو هوا ته الوتل خود که نه ځای هم نه پیدا کېده او بله موضوع سوشل میډیا کې خو ډېر فعال دی ماشاءالله ټول ملګري لیدونکي دي ګوري ډېر مینوال لري ډېر لیدونکي لري ډېر خوښونکي لري ما لیدلی ځینې ځایونو کې درپسې خلک ډېر زیات کوشش کوي چې تصویر در سره واخلي زه ورته ما سره عکس ما اخلي ما زه نه شاهرخ خان یم نه نسټن یم نه ډلسټن یم نه سکرات یم دا ګپ نه ورته وایم که نه ما ته مینوال یم ما له څه شي مینوال وسره ملګری وی دا ما باندې ډېره بد لګي چې زه اوس داسې افلاطون خو نه یم ته ما ته مینوال او سوشل میډیا نه پیسې ګټي سوشل میډیا نه ګټه مې وه اندازه خو راته نه وي اندازه به درته وایم ټیک ټاک نه داسې وه چې 200-300 میشت نور کوم پلیټفارم کې فیسبوک کې هم کار کوي فیسبوک نه مایل شته فیسبوک نه تر اوسه ما یو وطنیز نه ګټل ځکه چې ما پاکستان په دې فیسبوک دومره ډزولی دی چې امریکا ولاګه په توغندیانو دومره ډزولی بالکل دا خو ده نو ما ډېر هغوی بالخصوص په دې وروستیو لانجو کې دا هغوی ریپورټونه په ما باندې هغه د وروستیو کې بله جالبه را یاده شوه دوی د پاکستان افغانستان جنګ چې و د وروستیو کې دو دروغ یو ویډیو راواخیسته د پوستې نه خلک تښتي عسکري که نه پوهېږم چې خو ډېر لرې نه ویډیو شوې وه دوی په زموږ حکومت باندې توان کړي دا دوی تښتي ما زر هغه ویډیو راواخیسته دې نه مې د اردو لیکنې ډیلیټ کړې
او ورسره مو ولیکم افغان ځواکونه افغان مجاهدین لګیا دي چې هغه بریدونه ورباندې شروع کړه او پاکستانیان تښتي که نه دا ویډیو مې بېرته په هغوی ورته روان کړه باور کړه چې د هغوی ویډیو 6 لک کسان لیدلې زما ویډیو 1 ملیون کسانو ولیده بالکل مال تاسو سوشل میډیا دغه مبارزه کوي الله مبارزه مونږ ته پرې بیرته په دوی ورته روان فکر کوم دغه خبر دی عبد الله مزاری ته په ګراوند کې هم کړی و چې بالکل پاکستان خو مې درته خبر اورک بالکل په دې جنگ کې ورک وي ته زګ ورکم نه څوک مزاری صاحب ته ویل چې تب کې ورک وي خا ورشته بالکل او هغه راته واستاین لیک راکاو انلاین باندې او بل موضوع ک له هواد د بهر تللو چانس برابر شي هواد پر خودو ته چمتوي او تو کدا چانس برابر شي چې خطر نه وي چې زما د سر خیری دا زما ژوند پکې جوړیږي زما تعلیمي پوهه پکې لوړیږي نو بالکل ورته حاضر ما ترڅو الته لا په ځان باندې کار وکما لا ځان پیاوړی کما لا ځان په اقتصاد باندې کوي کما بیرته راشم دی وطن ته یو څه هیواد ته خیر ورسو او په ژوند کې کوم ډول خلک خوښي په ژوند کې وطن ته ژمن رښتینی تکړه او بااستعداده خلک خوښوم او بد دي کوم ډول خلک راځي منافق مرسترګي دومخي دا مې ډېر بد راځي مخشوي د خلکو سره ډېر مخشوي یم څوک دي نمونه یادولی شي نومې نه یادوم نومې نه یادې په دې نه ارزي چې دلته زه نوم یاد کړم دومره سټیج کې دوی نه دي که نه یعنې دغه لیول نه ټیټ دي خو خپل منافقت کوي بالکل دومره لیول نه ده چې زه دلته نوم یاد بالکل دا خو ده او شینواري صاحب که دا راته وي وروستی ارمان چې تر اوسه نه دی پوره شوی او منصب پکې په هڅه کې دی چې دغه ارمان ته ورسیږي کوشش کوي کوم ارمان دی چې تر اوسه پټ دی هیڅ چاته نه دی ویلي د خپلې کورنۍ غړو ته حتی خپل نږدې ملګرو ته ډېر دراز خلکو ته دی نه ویلي او اوس یې د ناویلي کیسو پاډکاسټ له لارې ووایي کوم ارمان دی چې تر اوسه د هیڅ چاته نه دی ویلي او په زړه دی پاتې دی زما شخصي ستا شخصي ارمان مدا ده چې زه باید یو لوی بزنسمن وي او د تجارت ته میزان رسول او د سوشل میډیا نه بس بیخي ورک وي فکر څرګند شوی به نه ولی بس اصل سوشل میډیا خو ته شهرت درکړ ما ته خو راک خو بس خون نور نه راکې همدغه لامل مراته وسوي دغه پوښتنه دي ستا په دې خبرو کې پیدا شو ولی دی سوشل میډیا نه دومره زړه مات دی سوشل میډیا کې هر رقم خلک دي هر رقم خلک پکې اوس داسې خلک به هم پکې چې تا به قرآن کریم به تا ته تلاوت کې لاندې ورته کنځا وکړي ته به یو آیات تا پوسټ کړی لاندې ورته بله خبره وکړي نو په دې سړي د زړه ماتې چې اوس څه درته ویو ښه وکړو که بد وکړو لکه سړی حیران شي ته به هلته حقایق کوې ده به درته کنځلي وکړي تا به ښه خبره کړي تا به د هېواد او د لوبغاړو په ګډه خبره کړي دوی به رقم خبره درته وکړي چې سړی به د میډیا نه زړه تور شي دا څه رقم خلک پکې دي ستا په تړه وروستۍ پوښتنه او هغه دا چې خپل خبرو کې د یادونه وکړه چې زه یو بزنسمن جوړ شم د سوشل میډیا لرې شم او بیرته راونه ګرځم منصب خلک باید په کوم نوم یاد کړي منصب د خلکو په ذهنونو کې باید په کوم نوم سره پاتې شي وپایي او د منصب د همیش لپاره قدر وشي منصب ما خو په لومړیو کې درته ویل چې دا باید د حقایقو پر راښکاره کولو باندې وپېژندل شي او بل په وطن باندې خفه کېدونکی د وطن په آبادۍ باندې خوشحالېدونکی او د ځوان لوبغاړو د حق غوښتونکي په نوم باندې باید وپېژندل شي وروستیو کې نو مایکونه ستاسې په خدمت کې دي یو خبره باید دا هم زه وکړم زمونږ په دې وطن کې په دې هېواد کې که ته 99 سلنه ته نیکي وکړي 99 سلنه او 1 سلنه ته بدي وکړي دغه 99 سلنه ته خلک ګوته نه نیسي هغه 1 سلنه ته به کلک ګوته نیولي چې دا تا کې دا غلطي ده هغه 99 نیکیان ته نه ګوري ته 99 نیکیان دا کلونه کنده سړی لګي 99 نیکیان لري خو یو بدی چې تا کې وګور درته هغه ته به دا ولیکي به ګوته د دې یو مثال در کوم اوس سپین دیوال په دې سپین دیوال کې موږ د یو تور خط کوو د ټول نظر ما غ سپین غته څه ورته تور ټاکی دی دا تختې ته نه ګوي دا ټول تخته سپینه ده نو لکه دا یو مثال درک کنه چې ستانه کې انت خلک نه ګوري په دې هواد کې چې یو غلطي وکي بس هغه غلطي ته کلک ګوته نیولې چې دا ولا د سبب بس خدای دې وکړي زموږ استاد د هواد
د وګړو دغه ستونزه خدای حل کړي، ذهنونه مثبت طرف ته لاړ شي، مثبت ذهنیت سازي وشي، ذهن داسې ورغول شي چې همیشه یو بل سپورټ کو، یو بل وستایو. که سوچ کو شینواری سي محترم زموږ استاد شاوخوا ملکونه کو ګورو ډېر کمزوري خلک راودرول په خو باندې ډېر لوړ ځای ته ورسول، مګر زموږ استاد د هیواد هغه استعدادونه او هغه شخصیتونه چې ډېر څه په ځان کې لري تر اوسه چا نه دي پیژندلي. عامل همدغه دی چې موږ تاسو ټول عمر یو بل خپې وو یا ته بسې زو یو د بل خپې وو. شینواری سي محترم ډېره زیاته مننه چې تکلیف مو وګل راغلی زموږ تر پادکاسټ او زموږ سره مو د خپل ژوند پر ناویلو کیسو باندې خبرې وکړې، هغه رازونه هغه خبرې مو له موږ سره شریک کړي، تر اوسه مو نه وي ویلي او تر اوسه پټې پاتې وي. نو خدای دې وکړي ستاسو د ژوند دغه ستونزې حل شي او په راتلونکي کې یو سوکاله او آباد ژوند ولرئ. ډېره مننه، الله مو عزت وکړه چې موږ ته وخت راکړ او تاسو ته د لا کامیابېدو دعاوې کوم. ماشاءالله ډېر ښایسته سټډیو هم جوړه کړې ده او تاسو به انشاءالله نه ناکامیږئ، مخته به ځئ. کور ودان تاسو درآباد شئ، ژوندي اوسئ. کور ودان د نن لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې تر پایه راسره وئ. په نن ناویلو کیسو پادکاسټ کې راسره منصف شینواری و چې په واقعیت سره ډېر خوږ انسان دی، ډېر جانانه انسان دی. خدا چې زموږ ستاسو په ټولنه کې دغه ستونزه ډېره زیاته پراخه ده چې موږ تاسو همیشه د یو شخص منفیاتو ته سوچ کوو. نو راځئ چې د منفیاتو پر ځای مثبت ته سوچ کوو، خپل هیواد د نورو هیوادونو سره سیال کو، په دغه سیالۍ کې تر ټولو مخکې لاړ شو. ډېره زیاته مننه، ښې چارې.